کو تاسو کې څوک وایي چې مال حلال ډېرې پیسې پکار دي غریب ما خو چې مالدار شمه زه ورته نن وظیفه خایمه 3 کارونه دې سره وکړي کو خلکو له زکاتونه ورکول شروع نه کړل زه جرم ورکړم یو د سار سنت په کور کې کوي جمعات ته دې ځي بیا او 10 به کور کوي سنت به کور کوي بیا به جمعات ته فرض مانځي جمعات کې به سنت نه کوي مخکې نه بزان تیاری فرض مونږ وکړو بیا به خپل وظایف وکړي چې څه ورته یاد بیا به سل پیرې دا وظیفه وکړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله یاد به دیتا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله بیا د ورځې ځان له مزدوري کوه ټاټکي مزدوري کوي ترکاڼي کوي لواري کوي کریاني دکان دي پمپ کې نوکري چې سب مزدوري کوي ماښام چې د کله چټي کوله څومره پیسې دې وګټلې مزدوري نه زه دکاندار یم ما د لاکو روپو سودا خرڅ کړه دا نه زما په دې لاکو روپو کې ګټه څومره ده 15000 مې پکې ګټه ده په دې 15000 کې 1500 زر د خپل وس مناسب دا د خپل رشتہ دارو د پاره مختص کا مال یې مرا کوا مولوی صاحب لقاری صاحب له مور کوا خپل گاوند کې وګوره دا می ترور دا می گاونډي دا یتیمانان دي دا کونډي دي چاله ټماټر راوړه چاله پیاز راوړه چاله چینی راوړه چاله مالګه راوړه کله ته تاسو کا څه ضرورت شته دی یاره بچی چینی راغله هغه چینی راوړه دړې ولا مر راوړه کنه کیلو ولا راوړه نو پاو ولا راوړه کنه ورکاله د یو ټیم ولا راوړه کنه نیم په چټا کوي دا می وسته زر دی وګټل د 100 روپیا په خیرات کې دا سی وکای کو تاسو مالدار نشو او زکاتونو خو نو ور کول مال نوم بدل کړ ز سواد ته ډیر راځم ما ته ما یو کال دا کارو کو خو